السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرم تاسو ټولونه خاص هئ او د صحت په جامو کې پټ هستئ. ورونو ماته کافي میسجونه راغلي دي، دلته ځوانان په غټ مشکلاتو کې دي او د دې مشکل حل لپاره دا کافي نه دی چې چاته وایم دا صرف حرام دی مه کوه. ځکه زه چې کله افغانستان ته لاړم او ماته به خلکو خپل فیسبوک دپاره ویل چې ته موږ ته خپل فیسبوک یا یوټیوب راکړه، ما چې خپل موبایل واغستو نو هلته به یو بل چیز دپاره هم سرچ شوی و. ورونو دا مسله تاسو زه د پورنوګرافي او د ماسټربیشن کومه. پورنوګرافي څه شی دی؟ پورنوګرافي چې هغه غیر انساني فلمونه چې تاسو بعضې ورونه په انټرنیټ کې ګوري او دا طبعي ده. دا پورنوګرافي بلیونز او بلیون ډالر په دې مصرف شي تر څو پورې خلک تباه کړي. او ریسرچ وایي تقریبا چې په 10 کسانو کې 8 کسان پون ګوري په ټول دنیا کې، یا تقریبا 7 کسان ته به زه راضي شم. ځکه نن ځوانان که هغه د نورستان په غرونو کې دي او که هغه د کابل په ښار کې دي او که هغه په اروپا کې دي او که هغه په اسیا کې دي او په امریکا کې دي، د دې مرض باندې اخته دي. او زه په دې پوهېږم چې دا یو مرض دی، ځکه کله چې انسان دې ګنده فلمونو ته وګوري دا د انسان په ذهن باندې اثر غورځوي چې هغه ته ډوپامین چې زموږ یو کیمیکلز دی، یو نیورون کیمیکلز دي چې هغه نظر د خواهش دپاره لري. که ته چې ته د خرګوش نه ډوپامین ترې وباسې نو خرګوش به وږي د لاسه مړ شي، خوا ته به ډوډۍ به ونه خوري، ځکه خواهش باندې غټ اثر کوي. او ساينس هم چې ریسرچ کړی دی چې کله یو سړی دا ګنده فلم ګوري او نشه کوي نو دواړه یو اثر لري. نو دا ډېر نقصاني دی ستا ژوند دپاره، ستا واده دپاره، ستا صحت دپاره او ستا اسلامیات دپاره. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث کې فرمایلی دي چې ورځ د قیامت به مؤمنان مسلمانان به ډېر زیات اعمال سره راشي، غرو غوندې نیک اعمال به وي لکه خاور غمه ټول د دوړه ختم شي د هغوی د پټ ګناهونو د وجې نه. او ورونو دا راته مه وایه چې یو سړی ښه انسان دی بیرون نه. یو که سړی پټ ګناهونه کوي، په کور کې په ښځې ظلم کوي، په خپل اولاده باندې ظلم کوي او بهر کې ځان ته ښه انسان وایي، هغه د خلکو غلام دی، ښه انسان نه دی. ښه انسان ښه مسلمان هغه دی چې پټه باندې الله اطاعت وکړي، چې کله یو ځای کې کوټه کې یوازې د الله نه وډار شي، ده ته ښه انسان، ده ته متقي وایي. دا میاشت چې زموږ تېره شوه د ده واحد علت هم دا و چې لعلکم تتقون یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تاسو موږ روژه فرض کړې څنګه چې موږ خلکو باندې فرض کړې او مخکې تاسو نه څه شي دپاره چې تاسو متقي شئ. نو که ته د روژې نه بعد بیا د ګنده فلمونو پسې ځې نو بیا د خدای نه وډار شه او ته د خلکو نه شرمېږې، په پټه ګورې خدای نه شرمېږې. شرم وکړه، خدای نه وشرمېږه. هغه ګناهونه ډېر غټ وي چې د کوم قاضي الله په خپله وي. که ته چې ته یو ګناه وکړي او بل کس د شاهد وي، مثلا کوم کس د شاهد وي، هغه شاهد راشي قاضي ته کیس وایي نو قاضي ویلی شي ولا دا شاهد کې دی دروغ وایي، نو ته چې ګناه کوې ستا هغه شاهد هم الله دی، قاضي هم الله دی، هغه خو ډېره غټه ګناه ده. زه په دې پوهېږم چې ته په دې خجالت څه شی کوې، کوم لاس باندې خپل ځان سره کومک کوې یا چې هر نور بد عمل کوې، په دې پوهېږم. زه د حل لار در کوم، نور په دې باندې بحث نه کوم، حل لار در کوم. حل لار اول دا دی چې اول نه ښځو ته مه ګوره، مه ګوره، خبره ختمه. دغه اولین بنیاد دلته شروع کېږي. دویم کوشش وکوه چې ځان سره ټارګټ کړې. که ته چې ما دا ګنده فلم وکتو زه به 10 ورځې روژې نیسم، یا به 100 رکعته نفله کوم، یا به 10 رکعته نفل نه کوم، څونه چې د وس کېږي، خو لیکن سخت ټارګټ ته چې کله تا دا ګناه وکړه دفعتن هغه کار وکوه، نو بیا به تا باندې شیطان ناامید شي چې دا سړی خو نه کېږي ولا سره. ځکه دا زه پې دلته تشویق کوم چې یو غلط کار وکړي، دلته نیک کار کوي، بیا شیطان تنګېږي ده نه، شیطان به تا یوازې پرېږدي. دویم د دوشنبې په ورځ رسول صلی همیشه روژه نیوله. ته هم روژه ونیسه. روژه ډېر نفس ته ګټه رسوي، خواهشات ته ګټه رسوي، خواهشات کمزوري کوي. د باندې به جدا بحث وکړم چې د انسان نفس او خواهش او روح او دا دغې فرق څه شی دی، دا به جدا ویډیو وي. دریم کوشش کوه چې د حلال طریقې باندې خپل ضرورت رفع کړي. دا د انساني ضرورت دی او دا هیڅ کوم ګناه پکې رفع کول لپاره د حلال طریقې باندې. خو په دې پوه شه چې ما ته خلکو ایمیل کړی چې 12 کاله کېږي واده یې کړی دی او اوس هم دا ګنده فلم ګوري، ځکه دا یو مرض دی. بل کوشش کوه چې چا سره کښېنې او خپل مشکل ته ووایې. زه کولی شم تاسو سره کومک وکړم، زما خپل د فیسبوک پروفایل تاسو ته ولیکم، کولی شئ چې خپل مشکلات ما ته میسج کړئ، یا کولی شئ دروغ فیسبوک جوړ کړه، بل یو فیک فیسبوک بل چا په نوم جوړ کړه چې نه غواړې ما سره یعنی خپل فیسبوک اصلي فیسبوک ته ولګي، هېڅ مشکل نه دی. کولی شئ زموږ اسلامک کال سنټر ته زنګ ووهئ، زه به بیا هم نمبر لاندې لیکم، خپل مشکلات ته تاسو سره به همیشه کومک کړي سټپ بای سټپ چې دې مرض نه ووځې. دا ډېر غټ جهالت مرض دی. ډېرونه چې دي قاریان دي
مختلف نور په جامعه کې غټ خلک دي لیکن په دې مرض اخته دي. دا لکه چرس او د بنګ او د پوډر غوندې مرض دی او ډېر خلک یې تباه کړل، ډېر خلک ودونه تباه کړل. نو بهترین لار څه ده؟ اول خزدم وګوره، دویم فکر وکړه چې زه الله نه ونه شرمېږم نو دنیا نه ولې شرمېږم. مه کوه دا کار، وشرمېږه، خدای نه وډار شه، د خدای یاره ځان سره راوله. دویم په هفته کې اقلا یو ورځ روژه نیسه. دریم چې کله دا ګناه وکړه خپل چې کوم انتخاب ځان ته کړی دی یا روژه یا موس وکوه، که دوباره ناکامه شي بیا توبه وباسه. خیر دی، ته به ناکامېږې، زه پوهېږم دا په یو ځل نه حلیږي. ما چې کوم سره کومک کړی دی او ما په خپل انګلیسي چینل کې هم د باندې بحث کړی دی موضوع باندې او الحمدلله ډېر اسانه شوي دي. بل ته کولی شي یا یو ساعت یا یو تار یو څه شی لاس کې واچوه چې کله ما دا خواهش کېږي زه به ته ګورم ما ته به الله یره یادېږي. دا هم کولی شي. او دریم کوشش کوه چې د حلال طریقې باندې د خپل ضرورت رفع کړي، هغه د واده او حلال طریقه ده. خو متاسفانه زمونږ په وطن کې بیرون کې واده ډېر سخته شوی دی. خدای دا ته اسانه کړي. موږ زه دعا کوم هغه ورونو ته چې دې مرض باندې اخته دي الله تاسو دې مرض نه وباسي او ورونو چې څه مشکل وي انشاءالله کولی شي موږ ته زنګ ووهئ، موږ به سره مشکل حل کړو او د دې باندې دغه کارونه تطبیق کړه. ته کولی شي دې مرض نه ووځې ځکه دا یو ستا ژوند او د آخرت تبعي ده. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.